Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope everyone is fine. Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope everyone is fine. Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope everyone is fine. Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope everyone is fine and doing great. سلامونه او نیکی هیلې څنګه یې دوستانو امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحتمند یئ. Welcome once again to Belk Basic English Language Course. ښه راغلاست د انګلیسي بنیادي او اساسي کورس ته. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ تاسو دپاره د انګلیسي بنیادي او اساسي کورس شروع کړی هغه هم یوازې په شپږو میاشتو کې. سمه ده دوستانو هره شپه یو کلاس وي او یو ساعت درس وي دوستانو. نن زمونږ لسمه ورځ او نهم درس دی دوستانو. Today we are going to study a very interesting and a very beautiful topic. نن به مونږ ډېر دلچسپه او ښایسته سبق او موضوع باندې خبره کوو. دوستانو د دې نه مخکې چې زه کلاس شروع کړم تاسو ټول در سره لږ ډبل ټیپ کوئ چې دا لایف مخکې شیر شي او دوستان را خبر شي. دوستانو او لایف هم در سره شیر کوي دوستانو. یو 2-3 منټه صبر کو دوستانو تر څو ټول ملګري زمونږ سره رایوځای شي او دا خپله موضوع شروع کو دوستانو. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د بلک بیسک انګلش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي بنیادي او اساسي کورس شروع دی. نن زمونږ لسمه ورځ او نهم درس دی دوستانو. Is everyone present in today's class? آیا هر یو حاضر یې په نن کلاس کې؟ که چېرته حاضر یې نو یس راته ولیکئ دوستانو چې زه وګورم او کلاس په خیر سره شروع کو. دوستانو یس راته ولیکئ که ټول حاضر یئ. دوستانو یس راته ولیکئ که ټول حاضر یئ. ډېره لا ماشاءالله. دوستانو نن زمونږ لسمه ورځ او نهم درس دی دوستانو. صحیح ده نو ټول حاضر یئ. شاباش ډېره لا ویل ډن. دوستانو په دې اوله کې سره لږ ډبل ټیپ وکړئ دوستانو چې دا لایف مخکې لاړ شي او کوم دوستان نه وي خبر هغوی هم خبر شي. شاباس دوستانو نن زمونږ لسمه ورځ او لسم سبق دی دوستانو. نهم سبق دی دوستانو په بخښنې سره. شاباش. شاباس دوستانو کلاس شروع کو د خیره سره. دوستانو کلاس شروع کو. صحیح ده دوستانو نن د ګریمر نه مخکې دوستانو لږ ریډینګ هم کوو او د ریډینګ تر څنګ سپیکینګ هم کوو. صحیح ده ځکه چې نن د سنډې ورځ دی نو یو ډیفرنٹ ټاپک باندې اول خبره کو. صحیح ده دوستانو نو راځئ دوستانو چې خپل درس شروع کو. اوکې دوستانو how are you اول خو راته دا ووایئ چې څنګه یئ. is everyone fine آیا هر یو ښه یئ؟ that is great دوستانو. okay starting with the great name of Almighty Allah who is Rahman and Rahim. شروع کوم په نامه د رب د لوی پاک چې بخونکي او مهربانه دی. دوستانو نن زمونږ لسمه ورځ ده. day 10th ورځ لسمه
او lesson 9 خو درس نهم دی چون په اول کلاس کې مونږ صرف انټروډکشن کړیو. دوستانو نن مونږ او تاسو خبره کوو په مای فیملی. څنګه دوستانو؟ مای فیملی. مای معنا زما او فیملی معنا کورنۍ، یعنی زما کورنۍ. دوستانو کله چې مونږ وغواړو چې د خپل کورنۍ په اړه چاته معلومات ورکړو، یعنی په انګلیسي کې د خپل کورنۍ په اړه خبرې وکړو، نو دوستانو دا به څنګه کوو؟ صحیح ده؟ نو نن موضوع زمونږ د درس ده مای فیملی. دې کې به ریډینګ هم کوو، لوست، او د ریډینګ تر څنګه به سپیکینګ خبرې هم کوو. صحیح ده دوستانو؟ نو دوستانو چې کله تاسو غواړئ چاته د خپل کورنۍ په اړه معلومات ورکړئ، یعنی د خپل کورنۍ فیملی په باره کې چاته انفارمیشن ورکړئ، یا وغواړئ چې په انګلیسي کې د خپل کورنۍ په اړه خبرې وکړئ، نو دا به څنګه کوئ؟ راځئ چې په نن کلاس کې درته ډېر اسانه او ډېر ساده کم او تاسو ټول پې پوهه کړم. صحیح ده دوستانو؟ نو آماده یاستئ؟ Are you all ready? Are you all ready for today's class? Here we go. Let's start. دوستانو اول به تاسو وایئ چې hello everyone. مثال زه تاسو ته غواړم چې د خپل کورنۍ په اړه معلومات درکم، نو تاسو ټول راته اوس ناست یې که نه، ما لایف ګورئ، نو زه تاسو ته وایم چې hello everyone. مطلب یا داسې مې ویلی شي چې السلام علیکم everyone، یعنی السلام علیکم ټولو ته، everyone هر یو ته، ټولو ته. hello everyone سلامونه ټولو ته. هغې نه وروسته ویم دوستانو my name is حکمت الله هاشمی. زما نوم حکمت الله هاشمی دی. دوستانو اول به داسې ووایئ چې hello everyone یا السلام علیکم everyone. څنګه به ووایئ دوستانو؟ السلام علیکم everyone، یا به ووایئ چې hello everyone. هغې نه وروسته به ووایئ دوستانو چې my name is حکمت الله هاشمی. څنګه به ووایئ دوستانو؟ My name is حکمت الله هاشمی. زما نوم حکمت الله هاشمی دی. څنګه به ووایئ دوستانو؟ اول به ووایئ چې hello everyone، یعنی السلام علیکم ټولو ته یا السلام علیکم هر یو ته. هغې نه وروسته به داسې ووایئ دوستانو چې my name is حکمت الله هاشمی. لکه دا زه خپل باره کې خبرې کوم، نو ویل چې زما نوم حکمت الله هاشمی دی. دوستانو تاسو به ما سره یو ځای کار کوئ. صحیح ده؟ اول دا تشریح کوم، بیا به تاسو را سره یو ځای، زه اوله جمله ویم، بیا به دویمه را بل ډایرکټ تاسو لاندې لیکئ. نو ما وویلې چې زما نوم حکمت الله هاشمی دی. my زما name نوم is دی حکمت الله هاشمی، حکمت الله هاشمی. صحیح ده دوستانو؟ هغې نه وروسته زه غواړم داسې ووایم چې نن زه غواړم د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړم. نن زه غواړم د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړم. نو دوستانو نن ته په انګلش کې وایي today. څه ورته وایي؟ today. نن today. نن today. زه want غواړم. want معنا غواړم. today نن زه want غواړم to talk چې خبرې وکړم about په اړه، په باره کې، په اړه یا په باره کې، about په اړه یا په باره کې my زما family کورنۍ. ګوره دوستانو نن زه غواړم د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړم. نو زه به څنګه وایم؟ today today معنا نن. today معنا نن. today نن. زه want. دوستانو لاندې ځان سره دا لغتونه چې کوم سخت ولیکلی یم چې زه درته خیر انتظار کوم. today نن. زه want غواړم. want غواړم to talk چې خبرې وکړم. talk خبرې وکړم
about په اړه about په اړه یا په باره کې my زما family کورنۍ Today نن I want to talk about my family نن زه غواړم د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړم راځو دوستانو زما د کورنۍ نوم هاشمي دی زما د کورنۍ نوم هاشمي دی دا به مونږ انګلش کې څنګه وایو چې زما د کورنۍ نوم هاشمي دی داسې به وي دوستانو My family name is Hashimi My family name is Hashimi زما د کورنۍ نوم هاشمي دی My زما family کورنۍ name نوم is دی هاشمي زما د کورنۍ نوم هاشمي دی مونږ به داسې وایو چې My family name is Hashimi زما د کورنۍ نوم هاشمي دی مخکې زه دوستانو مخکې شاباس دوستانو دیزی پور خو څه مشکل نشته دوستانو زه یو لویه یا زه یو غټه کورنۍ لرم زه یو غټه کورنۍ لرم یا زه یو لویه کورنۍ لرم دا به مونږ په انګلش کې څنګه وایو دا به مونږ په انګلش کې داسې وایو I have a big family I have a big family دوستانو لغتونه الفاظ ځان سره نوٹ کړئ I have لرم have لرلو ته وایي have لرلو ته وایي have لرلو ته وایي I have زه لرم I have زه لرم یو big غټ یا لویا big غټه یا لویا big غټه یا لویا family کورنۍ زه یو لویا کورنۍ لرم I have a big family I have a big family زه یو غټه کورنۍ لرم ډیره لا دوستانو have لرل big غټه family کورنۍ راځو دوستانو مخکې زه څلور ورونه او څلور خویندې لرم دا به څنګه وایم چې زه څلور ورونه او څلور خویندې لرم دوستانو دا به داسې وایو I have 4 brothers and 4 sisters I have 4 brothers and 4 sisters ګوره دوستانو لغتونه ځان سره نوٹ کړئ I زه have لرم I زه have لرم ګوره have په ډیرو جملو کې تکرار شو have معنا لرم I زه have لرم 4 څلور brothers ورونه and او لکه مونږ پښتو کې وایو زه څلور ورونه او څلور خویندې لرم نو او and I have زه لرم 4 brothers څلور ورونه and او 4 sisters او څلور خویندې زه لرم څلور ورونه او څلور خویندې یا زه څلور ورونه او څلور خویندې لرم ډیره لا دوستانو مخکې راځو دا به څنګه وایم دوستانو زما پلار یو دکاندار دی او زما مور یو کورنۍ ښځه ده یعنی زما پلار یو دکاندار دی او زما مور د کور ښځه ده دا به څنګه وایو دوستانو چې زما پلار دکاندار دی او زما مور د کور ښځه ده یعنی مطلب د کور ښځه څه کار نه کوي صحیح ده نو دا به داسې ویم دوستانو My father is a shopkeeper
and my mother is a housewife. دوستانو لغتونه ځان سره نوٹ کړئ. my زما father پلار father پلار my father زما پلار is they یو shopkeeper دکاندار shopkeeper دکاندار and my زما mother more is a housewife دا د کور خزه housewife وی د کور مرمنې ته یا د کور ښځې ته یعنی هغه ښځه چې کار وظیفه نه لري او په کور کې وي نو هغې ته وایي housewife. څه ورته وایي؟ housewife. My father is a shopkeeper and my mother is a housewife. My father is a shopkeeper and my mother is a housewife. مخکې ځو دوستانو زما ورونه او خویندې زده کوونکي دي. زما ورونه او خویندې زده کوونکي دي. زما ورونه او خویندې زده کوونکي دي. دا به زه په انګلش کې څنګه وایم دوستانو؟ دا به داسې وایم My brothers and sisters are students. My brothers and sisters are students. My لغتونه نوٹ کړئ. My brothers زما ورونه and او my brothers زما ورونه and او sisters خویندې are students یعنی زده کوونکي دي. My brothers and sisters are students زما خویندې او ورونه زده کوونکي دي. ډېر اعلی دوستانو مخکې ځو دوستانو شاباش دوستانو زه به داسې څنګه وایم چې مونږه کله ناکله یا مونږه بعضې وخت په چکر ځو په پکنیک ځو. پکنیک وایي چکر ته یعنی مونږه کله ناکله یعنی بعضې وخت چکر ته ځو. دا به داسې وایم دوستانو We sometimes go for picnics. We sometimes go for picnics. We sometimes go for picnics. لغتونه ځان سره نوٹ کړئ دوستانو. We مونږه sometimes کله ناکله یا بعضې وخت. We sometimes مونږه کله ناکله یا بعضې وخت go zoo for picnics د چکر لپاره. We sometimes go for picnics مونږه کله ناکله ځو په چکر باندې. We sometimes go for picnics مونږه کله ناکله په چکر باندې ځو. well done دوستانو. مخکې جمله زما کورنۍ تل زما ملاتړ کوي. زه به داسې څنګه وایم په انګلش کې چې زما کورنۍ همیشه یا تل یا همیشه زما ملاتړ کوي. ملاتړ معنا یعنی ما تشویقوي او ما سره مرسته کوي. نو زه به دا په انګلش کې داسې وایم My family always supports me. My family always supports me. دوستانو لغتونه ځان سره نوٹ کړئ. My زما family کورنۍ always تل همیشه always تل همیشه supports ملاتړ یا مرسته. supports ملاتړ یا مرسته. me زما یعنی زما کورنۍ تل زما ملاتړ کوي. My family always supports me.
My family always supports me. زما کورنۍ زما همیشه ملاتړ کوي. هغې نه مخکې دوستانو وایم چې زه د خپلې کورنۍ سره ډیره مینه لرم. زه د خپلې کورنۍ سره ډیره مینه لرم. دا به زه په انګلش کې څنګه وایم دوستانو؟ زه د خپلې کورنۍ سره ډیره مینه لرم به داسې وایو. I love my family very much. I love my family very much. لغتونه ځان سره نوٹ کړئ دوستانو. I love مینه لرم. love مینه لرم. my family زما د کورنۍ سره very ډیره much زیاته زه مینه لرم زما د کورنۍ سره very ډیره much ډیره زیاده مینه ورسره لرم. I love my family very much. زه د خپل کورنۍ سره ډیره مینه لرم. صحیح ده دوستانو. او اخره کې به ووایم چې ټولو ته مننه یا د ټولو نه مننه یا د هر یو نه مننه. دا به داسې ویم دوستانو. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you مننه everyone هر یو نه یا ټولو نه. Understand? Thank you everyone. مننه د ټولو نه یا مننه د هر یو نه. دوستانو دا زما د کورنۍ په اړه یو 8 جملې انشاءالله چې پې پوه شوئ. دوستانو که پوه شوي یې په کمنټ کې راته یس ولیکئ او که نه یې پوه شوي راته اگین ولیکئ یا تکرار چې زه درته تکرار کم دوستانو. کمنټ یم ګورم دوستانو راته ولیکئ که پوه شوي یې چې اوس یو ځای د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړو او که نه یې پوه شوي دوستانو چې تکرار یې کم دوستانو. شاباس. یس ډیر راځي یعنی مطلب چې ټول دوستان را سره پوه شو. ډیره لا دوستانو ډیره لا. ویل ډن دوستانو. شاباش. دغسې دوستانو او په دې منځ کې ځان سره لږ شانتې ډبل ټیپ هم کوئ. داسې غلي به نه کښېنئ که نه. ډېر روان یې ښه ډېر روان یې هلکانو ښه. او دوستانو که پوه شوي یس راته ولیکئ او که نه یې پوه شوي دوستانو نو راته ولیکئ چې تکرار یې کم. شاباس دوستانو. راځو دوستانو لیټس پریکټس ټوګیدر. دوستانو اوس داسې کوو چې په دغه درس باندې یو ځای سره پریکټس کوو. څنګه کوو دوستانو؟ یو ځای سره پریکټس کوو. زه د خپلې کورنۍ په اړه خبرې کوم. تاسو په کمنټ کې د خپلې کورنۍ یو جمله راته لیکئ تر څو په دې مطمئن شو چې ټول سره پې پوه شو. ښه دوستانو اول زه تاسو ته وایم چې هیلو ایوریون. هیلو ایوریون. تاسو اوس راته په کمنټ کې ولیکئ چې هیلو سر. شاباش دوستانو. هیلو سر. زر ما تاسو ویل چې هیلو ایوریون نو تاسو وایئ چې هیلو سر. شاباش. هیلو ایوریون یعنی السلام علیکم هر یو ته. کمنټ راته لیکي دوستان. ډیر ښه. ویل ډن دوستانو. شاباش ویل ډن. دوستانو زه راځم زه وایم چې زما نوم حکمت الله هاشمي دی. څه مې ویل دوستانو؟ زما نوم حکمت الله هاشمي دی. My name is حکمت الله هاشمي. My name is حکمت الله هاشمي. تاسو راته په کمنټ کې خپل نومونه ولیکئ دوستانو. شاباش. My name is حکمت الله هاشمي. تاسو راته په کمنټ کې خپل نومونه ولیکئ. شاباش. My name is حکمت الله هاشمي. تاسو راته په کمنټ کې خپل نومونه ولیکئ دوستانو. شاباش. ډیره لا دوستانو. well done. outstanding. superb. excellent. لیکي راته. ډیرې لیکي. ډیره لا دوستانو. تیز به راته لیکئ. خیر دی که سپیلنګ کې څه غلطي راځي نو پرابلم. خیر دی یاد بشي.
My name is حکمتالله هاشمی. زما نوم حکمتالله هاشمی دی. تاسو راته خپل نومونه ولیکه. ډېر اعلی دوستانو. راځم زه تاسو ته وایم چې نن زه غواړم د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړم. نن today زه I غواړم want زه غواړم I want خبرې وکړم to talk I want to talk په اړه about I want to talk about my family د خپلې کورنۍ. اوس تاسو راته ولیکئ داسې چې زه غواړم استاذه د خپلې کورنۍ په اړه خبرې وکړم. ولیکئ دوستانو کمنټ یم ګورم. شاباس ډېر اعلی دوستانو. زر زر یې لیکئ دوستان. Today I want to talk about my family. Leban well done. محب خان well done. Great. Zainullah well done. Fawad fantastic. Ibrahim superb. Aresh Khan well done. Well done. Well done. Zadran superb. Zainab outstanding. Lewal superb. Great. Derala Samira thank you. Thank you. Salma well done. Queen Afghan well done. Sana well done. Ghani well done. Well done دوستانو. Derala دوستانو. Super. زه وایم دوستانو زما د کورنۍ نوم هاشمی دی. زما د کورنۍ نوم هاشمی دی. My family name is Hashimi. My family name is Hashimi. ولیکئ راته دوستانو چې ستاسو د کورنۍ نوم څه دی. ډېر اعلی دوستانو. شاباش ګورم کمنټ یم. شاباش. My family name is اکاخیل دی ولیکو. سو ما ډېر اعلی. My family name is Behzad. Well done. Well done. Saif my family name is Darwish. Well done. My family name is Zaze. Well done. My family name is Ahmadze. My family name is Champion. Well done. My family name is Salarze. Well done. My family name is Abed. Well done. Superb. My family name is Hashimi. Well done. My family name is Afridi. Outstanding. My family name is Hamidi. Well done. My family name is Raufi. Well done. My family name is Musa. Well done. My family name is Nazari. Well done. My family name is Hotak. Fantastic. My family name is Nuristani. Well done. Well done. My family name is Barakhil. Fantastic دوستانو. Well done دوستانو. Superb دوستانو. شاباس. راځو دوستانو خبره په دې کوو. زه درته وایم چې زه یوه لویه یوه غټه کورنۍ لرم. الحمدلله. I have a big family. I have a big family. زه یوه غټه یا یو لویه کورنۍ لرم. دوستانو تاسو یې راته ووایئ. شاباس. تاسو یې راته ووایئ دوستانو. I have a big family. ووایئ دوستانو. شاباس دوستانو. ډېر اعلی دوستانو. تاسو څنګه غټه که لرئ بیګ ولیکئ او که وړه لرئ دوستانو بیا ولیکئ small. ډېر اعلی دوستانو. شاباش. ډېر ښه. I have a big family. تاسو پکې څه وایئ دوستانو. شاباش. I have a big family. تاسو راته ووایئ که وړه وي نو ولیکئ small family او که غټه وي ولیکئ big family. شاباس دوستانو. ډېر اعلی. سوپرب دوستانو. ډېر مزیدار. well done دوستانو. شاباش شاباش. ډېر ښه. ډېر ښه دوستانو. ښه دوستانو زه راځم دا وایم چې زه څلور رونه او څلور خویندې لرم. نو زه به داسې وایم I have 4 brothers and 4 sisters. I have 4 brothers and 4 sisters. زه څلور رونه او څلور خویندې لرم. تاسو راته ووایئ دوستانو. شاباش. تاسو څو خویندې او رونه لرئ. شاباش ولیکئ. I have 5 brothers and 4 sisters. Well done. Well done Muhammad Shafiq. Well done. Princess Afghan. Well done. Shabash. Shabash. Taj Muhammad. Well done. Zadran. Well done. Naina Afghan. Well done. Mubariz. Well done. Ali Khan. Well done. And YS. Well done. Good. Shabash. Shabash. Shabash.
ریان کریمی well done. برکت well done. شاباش. وحید اکبری well done. شاباش شاباش شاباش. حمزه well done. FM well done. جاوید صافی well done. یوسف well done. غفار الدین well done. Samira well done. Samira fantastic. I have 5 brothers and 2 sisters. Well done. Well done. Shabash shabash. Well done. Great. UK girl, I have 2 brothers and 1 sister. Very nice. Silent. Well done. Shabash. Taj Muhammad. Well done. Superb. Great. Outstanding. Brilliant. 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 Shabash. ډیر اعلی دوستانو. ډیر مزیدار. سپیلنګ کې لږ لږ غلطي ده، خیر دی جوړه بشي. نو پرابلم. راځو دوستانو مخکې ته. مخکې څه وایي دوستانو؟ مخکې جمله څه وایي دوستانو؟ ګورو. مخکې جمله کې وایي دوستانو وی زما پلار یو دکاندار دی. څنګه دوستانو؟ زما پلار یو دکاندار دی او زما مور یو د کور میرمنه یا ښځه ده. My father is a shopkeeper and my mother is a housewife. My father is a shopkeeper and my mother is a housewife. تاسو راته ولیکئ دوستانو چې ستاسو والدین محترم څه وظیفې لري. شاباش دوستانو. که نه لري ورته جاب لیست ولیکئ. ښه well done YS. شاباش شاباش. حیدر well done. شاباش. محب well done. شاباش. حیدر well done. محب well done. Zadran well done. Superb. Shabash. Superb. Great. Shabash. Well done. YS well done. Shabash. Well done. Silent halak ada sakeda. Well done. Shabash. Superb. My father is shopkeeper, mother is a housewife. Queen Afghan. Well done. Well done. Well done. Well done. Shabash. Shabash. My father is jobless. Izzat well done. Superb. Izzat pe ke ډیر خسته جواب ولیکو. jobless بیکار. Ibrahim Khan. Superb. Great. Well done. Well done. Well done. Shabash. Lewal. Superb. ډیر اعلی دوستانو. دغه شانتي شاباش را سره فعال اوسئ دوستانو. ډبل ټیپ در سره کوئ دوستانو. شاباش شاباش دوستانو. ډیر اعلی دوستانو. مخکې راځو دوستانو. جمله مې بره پرېښودله. داسې وایم دوستانو زما ورونه او خویندې زده کوونکي دي. زما ورونه او خویندې زده کوونکي دي. داسې وایي چې my brothers and sisters are students. My brothers and sisters are students. زما خویندې او ورونه زده کوونکي دي. تاسو راله وایي دوستانو چې ستاسو خویندې او ورونه څه کوي. شاباش. ډیر اعلی. ډیر اعلی همدرد. well done. شاباش. زما خویندې او ورونه زده کوونکي دي. My brothers and sisters are students. شاباش دوستانو. ډیر ښه ډیر ښایسته کمنټ را روان دي. آریش my brother and sisters are students. well done. عزت شاباش. well done. My brother is a student. Salarze well done. Mohib well done. well done. Fawad superb. ډیر اعلی دوستانو. شاباش. ډیر ښه دوستانو. برکت well done. Samira my brother and sister studies. well done Samira. well done. ډیر ښه مختلف جواب دی ولیکو سمیرا. superb. نینا افغان well done. well done. Lewal well done. UK girl well done. well done. well done. Shabash. outstanding. My brother and sister study Quran. well done. Shabash. My brother is a student NRA. well done. Saad well done. well done. Superb. My sisters and brother are students. very good. good. well done. well done. Shabash dostanu likhai rata. Shabash. well done. Superb. Princess Afghan. Superb. well done. Great. Edits well done. well done. well done. well done. Shabash. Superb. that is so great. دوستانو مخکې ځو. ډیر اعلی دوستانو. دغه شانتې فعاله اوسئ را سره دوستانو. شاباش دوستانو. well done. good. شاباش دوستانو. مخکې راځو دوستانو. بله جمله داسې ده زما کورنۍ تل زما ملاتړ کوي.
یا زما کورنۍ همیشه زما ملاتړ کوي. My family always supports me. My family always supports me. My family always supports me. زما کورنۍ همیشه زما ملاتړ کوي. My family always supports me. اوس تاسو راته ولیکئ دوستانو چې آیا ستاسو کورنۍ هم ستاسو ملاتړ کوي؟ I hope چې د هر یو کورنۍ کوي، خو بیا هم ولیکئ. شاباش. ورته زما کورنۍ زما ملاتړ کوي. شاباش دوستانو. ولیکئ. ادا نودا very nice. Well done. Kabir superb. YS great. Ali Khan well done. Ibrahim superb. Lewal excellent. Gumnam well done. Nana well done. Shabash shabash. Abdullah well done. Umar superb brother. Riyan Karimi superb. Gauhar well done. Zaze superb. Queen Afghan well done. Shabash shabash. Wahid Akbari very nice. Fawad excellent. Salma very nice. Well done. Shabash. Zainullah. Tanhaluk. Well done. Sahar. Well done. Good. Barakatullah. Well done. Shabash. Dera la dostanos. Samira ko Sumera. Very good. Shabash. Well done. Mano. Superb. Fawad Hayat. Excellent. Excellent دوستانو. ډیره لا دوستانو. بله جمله ده دوستانو. زه د خپل کورنۍ سره ډیره مینه لرم. زه د خپل کورنۍ سره ډیره مینه لرم به داسې وایو. I love my family very much. I love my family very much. زه د خپل کورنۍ سره ډیره مینه لرم. تاسو دوستان را داسې ولیکئ ورته زه خپله کورنۍ ډیره خوښوم. لو مه لیکئ تاسو. زه خپله کورنۍ ډیره خوښوم. شاباش. لو به نه لیکئ دوستانو. ولیکئ ورته زه خپله کورنۍ ډیره خوښوم. ریان کریمی I love my family very much ملیکا. ورته زه ډیر خپله کورنۍ ډیره خوښوم. خوښولو ته لایک وای. لایک خوښولو ته لایک وای دوستانو. خوښولو ته د لف په ځای لایک ولیکئ. شاباش. ولیکئ دوستانو زر زر. LIKE لایک. شاباش دوستانو. زر زر دوستانو. ډیره لا. اریش well done. Shabash Fawad. Riyan Karimi well done. Gumnam well done. Shabash. Nana. Don't say I love. Say I like my family. Imad Ahmad Zay. Martueli che love mulikai. Like mulikai. Like. Khwakhawuma. Well done dostano. Shabash dostano. Lag double tape am dar sara koi che life مخکی زی. ډیر ښه ډیر ښه. سمیرا تشکر. مننه well done. شاباش. silent well done. شاباش دوستانو. دا خو 300 کسان ناست یو کمنټ ټول 100 کسان کوي. دا څه کوي تاسو؟ زر زر دوستانو. شاباش دوستانو. شاباش well done. I need my family. زه ضرورت لرم. ډیر ښه خیر دی. جمله پکې مختلف هم راوستی شي. I like my family. well done. شاباش دوستانو. 300 کسانو کې 100 کسان کمنټ کوي. دا ولی زر زر دوستانو. شاباش. زر زر. شاباش دوستانو. ماز well done. شاباش. thank you. شاباش دوستانو. superb. ابراهیم well done. شاباش. very good دوستانو. راځو اخري جملې ته دوستانو چې کله تاسو موضوع ختمه کا او وای چې مننه د ټولو نه نو موږ به څنګه وایو؟ مننه د ټولو نه. Thank you everyone. Yeah, thank you. Yeah, thanks a lot everyone. Yeah, thank you very much everyone. صحیح ده؟ نو تاسو اوس راته ولیکئ چې مننه استاذه. ما خو تاسو ته ویلي چې thank you everyone. 300 کسان یې 300 ته ویم چې thank you everyone for listening to me. اوس تاسو ورته استاذه ستانه مننه. استاذه ستانه مننه. شاباش. شاباش دوستانو. شاباش. Lebanon well done. well done.
شاباش دوستانو ویل ډن. عثمان خان خټک ویل ډن. سمیرا چې دا نوم دې صحیح علم او کنه بخنې سره thank you you're welcome. شاباش پرنسس افغان thank you teacher for supporting me. ماشاءالله ویل ډن. ډیره مزیداره جمله دغسې لږ نوې نوې جملې پکې رالیکئ. thank you teacher. شاباش شاباش عرفان ویل ډن. امرخیل ویل ډن. شاباش شاباش ډیره لا دوستانو ډیره لا. سپرب دوستانو ویل ډن دوستانو ویل ډن. شاباش دوستانو ګوډ کبیر سپرب. شاباش دوستانو دغه شانتي ویښ اوسئ دوستانو لږ ډبل ټیپ در سره وکړئ. شاباش شاباش I appreciate you. thank you brother thank you so much. شاباش دوستانو شاباش. راځئ دوستانو هلته خو یو جمله ویلې دوستانو هلته څه کول یو جمله م ویلې. دلته اوس پوره ټاپک دی دوستانو. څه دی پوره ټاپک راغلی چې دا تخته تاسو ته صحیح ښکاري انشاءالله که نه ښکاري که نه. ښه دوستانو اوس پوره ټاپک دی. اخو مونږ په یو جمله کې ویلې. راځو اوس پوره ټاپک وایو. غوږ ورته کیدی دوستانو. listen carefully دوستانو. ښه راځئ دا تخته ښکاري صحیح. دوستانو my family صرف انګلیسي وایم په معنا تاسو پوه شوئ. صرف انګلیسي وایم. یو جمله دوه ځلې ویم که چېرته په کوم لغات تلفظ کې تاسو مشکل لرئ چې هغه حل شي. my family زما کورنۍ. hello everyone my name is Hikmatullah Hashmi. My name is Hikmatullah Hashmi. Today I want to talk about my family. Today I want to talk about my family. My family name is Hashmi. I have a big family. I have 4 brothers. And 4 sisters. My father is a shopkeeper. And my mother is a housewife. My brothers and sisters are students. We sometimes go for picnics. My family always supports me. I love my family very much. Thank you everyone. مننه د هر یو نه یا مننه د ټولو نه. ګورئ دوستانو ماته ښه کله چې دوستانو تاسو غواړئ په یو ځای کې په یو کلاس کې په یو صنف کې د صنف مخې ته ودرېدې او غواړئ چې د خپل کورنۍ په اړه د یو هره موضوع چې وي خبرې شروع کړئ. سټارټ به د دې نه علئ. شروع به داسې کوئ السلام علیکم everyone. څنګه دوستانو السلام علیکم everyone. My name is Hikmatullah. تاسو به خپل نوم ووایئ. Today نن I want to talk about زه غواړم چې خبرې وکړم family, school, country, city, favorite subject,
مطلب چې څه هم وي نو دغه درې جملې به په هر ټاپک شروع اصلا خو بل شانتې شروع شته خو دا زه تاسو ته هغه بنیادي خبره کومه نوې او لسمه ورځ ده نشو کولی چې اوس هغه پوره چې یو ټاپک موضوع به څنګه شروع کړو خو ډېرې طریقې دي دوستانو نو زه تاسو ته هغه ساده طریقه اوس ښیمې السلام علیکم everyone السلام علیکم everyone My name is Hikmatullah. تاسو بوي چې my name is Ahmad, my name is Ali, my name is Leila, my name is Irfan, my name is Shabnam چې څه هم وي. بیا بوي today. څنګه دوستانو؟ Today. نن. I زه want غواړم to talk چې خبرې وکم about په باره کې my family زما د کورنۍ دوستانو دا ټول یو ځل ځان سره ریډ کوي یو ځل یې ولولئ شاباش یو منټ وخت لرئ دوستانو شاباس شاباش دوستانو شاباش ټول یو ځل ځان سره ولولئ شاباش شاباش دوستانو یو ځل یې ځان سره ولولئ ټول یو ځل ریډ کوي دوستانو شاباش شاباش دوستانو یو ځل ټول ځان سره ریډ کوي دا دوستانو یو ځل ټول ځان سره ریډ کوي دوستانو ډیر اعلی شاباش دوستانو یو ځل ټول ځان سره ریډ کوي دوستانو پکنیک چکر ته وای پکنیک چکر ته وای ښه پکنیک چکر ته وای که څه پوښتنه وي راته لیکئ په کمنټ کې شاباش دوستانو ریډینګ هم کوئ سمیرا I done نه سمیرا وایي چې I'm done شاباش ډیر اعلی UK girl done well done شاباش مانو well done شاباش دوستانو Hi everyone my name is I am talking today English class. Thank you teacher. Welcome. ډیر اعلی دوستان چې څوک ریډینګ ختمي په کمنټ کې ډن لیکئ DONE done. شاباش I'm done. Well done. شاباش well done. Great. شاباش دوستانو well done جاوید صافی well done شاباش دوستانو په دغه وخت کې لږ ډبل ټیپ در سره کوئ چې دا لایف مخکې دوستانو شیر کیږي مخکې ځي دغه تاسو ډبل ټیپ ډیر کمزور دی شاباش دوستانو ډیر ښه دوستانو شاباش داسې شاباش چې چا ختم کړی دوستانو راته ډن لیکئ شاباش چې چا ختم کړی دوستانو راته ډن لیکئ شاباش ویل ډن شاباش دوستانو دا سره ریډ کوي چې چا ختم کړی دوستانو راته ولیکئ شاباش 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 دوستانو ویل ډن ډیر اعلی دوستانو شاباش ډیر اعلی دوستانو ویل ډن دوستانو شاباش سپرب ویل ډن thank you everyone thank you شاباش دوستانو سپرب ډیر مزیدار او ډیر په زړه پورې طریقې سره مو ما سره په دغې ننني کلاس کې برخه واخیسته دوستانو په ما ګرانو زمونږ نن لسمه ورځ وه څویمه ورځ وه دوستانو لسمه ورځ وه او نهم درس او نن مونږه مای فیملی په اړه خبرې وکړې ستاسو کورنۍ دنده یا هومورک څه شو ستاسو کورنۍ دنده یا هومورک دا شو دوستانو چې تاسو به د مای فیملی په باره کې ښایسته په خپلو کتابچو کې په خپل نوټ بکس کې په خپل کاپیانو کې د مای فیملی په اړه باندې یو ښایسته او مزیداره ټاپک ولیکئ کوشش وکړئ دوستانو چې یو دوه درې جملې پکې نورې هم اضافه کړئ چې موږ اوسیږو چېرته
صحیح ده زه چرته یم زما کورنۍ چرته ده تاسو اکثره دوستان مسافر یې نو دا یو دوه درې جملې راته که پکې اضافه کوئ نو زه به ډېر خوشحاله شم زه به په دې پوه شم چې تاسو زما د درس سره سره اکسټرا اضافي سټډي مطالعه هم کوئ صحیح ده دوستانو دا زمونږ د نن ورځې کلاس دوستانو چې ډېر سمپل ساده وسانه او تاسو ټول په الحمدلله پوه شوئ دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته ما پرون دا وینا کړې وه چې نن به د خیره سره تاسو یو کویز یو ویکلی ټیسټ یعنی هفتهواره ازموینه یا د هفتې ازموینه امتحان لرئ چې څنګه کلاس ختم شي دوستانو په ګروپ کې به تاسو سره دوستانو د هفتې چې کوم ټیسټ دی هغه شریکیږي او ټول دوستان یو ساعت وخت لري چې هغه ټیسټ په یو ساعت کې دننه حل کړي او یا یو نیم ساعت یا الی 2 ساعتو کې او بیرته دوستانو په هماغه ګروپ کې شریک کړي چې مونږ یې چیک کړو او د خیره سره 2 ورځې بعد بس تاسو به ریزلټ مونږ اوټ کوو چې چا پکې ښې او بهترینه نمرې اخیستې دي صحیح ده دوستانو او بیا به انشاءالله د سبا نه زمونږ سبق داسې دوامدار مخکې ځي سبا به زمونږ په ګریمر کې 9 درس وي او 11مه ورځ به دوستانو صحیح ده نو نن مونږ یو وړوکی ټاپک په دې خاطر ویلي چې د یکشنبې ورځ وه نو اکثره دوستان they are quite busy on Sunday they go out or they meet their friends څوک د ملګرو سره ګوري څوک بهر ځي نو په دې خاطر باندې دومره وخت ورسره نه چې کلاس والي ځکه ټول هفته مصروفه وي صحیح ده نو په دې خاطر باندې مونږ نن یو فیملی باره کې یو ټاپک وکړو دوستانو که اوس تاسو سره څه غوښتنه پوښتنه سوال وي نو راته ووایئ که نه وي زه غواړم تاسو ته یو 2 ایکسپریشن یو 2 اصطلاحات وښایم او نور به سره بیا خدای پاماني کوو صحیح ده او ټیسټ به د خیره ډایرکټ چې څنګه کلاس ختم کم بند کم ټیسټ به ستاسو په ګروپ کې شیر شي او به ډایرکټ به د خیر تاسو ټیسټ وکړئ دوستانو کوشش وکړئ چې ډېر ملګري پکې حصه والی هومورک کې خو ډېر زیات کمزوري یې سپیشلی د هلکانو نه دی د جنکو کې ټولې 10 جونې مونږ سره په ګروپ کې اډ دي 15 نه زیات جونې چې دي هغه مونږ ته هومورک لیږي او استاد نه زه کله کله پوښتنه کوم او د هلکانو کې 400 نه زیات دي هومورک یې پکې 10 دانې راځي that is not good دا ښه خبره نه ده دوستانو دې سره زما هغه په یو حساب چې ورته مونږ وایو زړه د انسان خفه کېږي چې زه دومره کوشش کوم او د دوی ریسپانس او جواب داس دی خو د جونو کلاس کې ماشاءالله استاد نه زه پوښتنه کوم او چې ډېرې شاګردان دي چې هومورک روزانه چې دا صنف ختم شي 1 ساعت بعد یې رالیږي منم چې هلکان لږ مصروفه دي کارونو کې خو کوشش به کوئ ځکه چې د دې نه بغیر نه کېږي صحیح ده دوستانو ټیسټ به در سره شیر کوم دوستان لږ ډبل ټیپ در سره وکړئ دوستانو شاباش ډبل ټیپ وکړئ دوستانو چې به د خیره سره مخکې یو 2 ایکسپریشن سره ووایو او بسې نور به انشاءالله سره خدای پاماني وکړو او سبا به د خیره سره نوې کلاس الو صحیح ده دوستانو ګروپ کې څنګه شامل شو روره میسج وکړه چې ګروپ کې د شامل کم صحیح ده لیبن thank you very much for your effort استاذ your lesson is very helpful لیبن thank you very much thank you so much for your sweet and great words ګروپ کې نه یم چې ولې نه یې همدرد ته خو پکې د همدرد په نامه پې 4 کسان دي پکې چې څوک په ګروپ کې مونږ سره نه وي دوستانو کوشش وکړئ دوستانو چې ماله میسج وکړئ دلته یا هم دوستانو کولی شئ په دغه کې راله میسج وکړئ په یو حساب څه ورته وایي په یوټیوب ته لاړ شئ یوټیوب کې زمونږ شماره شته دی په هغې راته میسج وکړئ چې ګروپ کې م اډ کړم او یا دلته راته میسج وکړئ صحیح ده دوستانو ټیسټ به د خیره دوستانو ډایرکټ تاسو سره زه شریکوم صحیح ده که څه غوښتنه وي دوستانو رانې کوئ چې جواب درله درکړم سر نن زما فرست ورځ ده نو ماته پته نشته دی ښه ماته میسج وکړه چې د ګروپ کې شامل کړم چې چا هم د کوم دوستانو چې نن مونږ سره اوله ورځ ده او اول کلاس یې دی نو په ګروپ کې میسج وکړئ سوري په ټیک ټاک میسج وکړئ یا هم زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ ټیچر حکمت انګلش هلته هم زموږ شماره موجود ده
چې په ګروپ کې اډ کم. صحیح ده، خیر دی، مشکل نشته. څومره کلاسونه چې تاسو نه میس شوي دي اب زه تاسو ته تکراروم. پرون مې هم تکرار کړی، بیا به یو ورځ سپیشل تاسو دپاره راځم چې کوم نوي دوستان دي هغوی له به ټول تیر درسونه تکراروم. دوستانو داسې چې ناست یې نو داسې وکړئ، لږ داسې ډبل ټیپ داسې وکړئ که نه چې دا لایف مخکې لاړ شي. دا وګوره څومره نوي دوستان نن راغلي دي. نن زما لومړۍ ورځ ده، دا وګوره. دا خو دوستانو چې تاسو دا ډبل ټیپ ما سره نه کوئ نو بس دا به دا حلي چې هره ورځ به نوي دوستان را رواني زما او ستا د وجې نه. ولې چې ته نه کوې کوشش ما سره. کوشش دغه یو همکاري ده، نه غواړم ډبل ټیپ کو دا لایف مخکې ځي نو چې مخکې ځي نوي دوستان را خبرېږي. ګوره دا وګوره نن زما نوې ورځ ده او نوې ورځ ده، اوله ورځ ده. نه ډونټ بریک د ګلاس مه ماتوه که نه، شیشه مه ماتوه. نن زما هم لومړی عثمان وګوره، زما لومړی عثمان نو ته اوس ډبل ټیپ وکړه چې سبا بل څوک ونه چې نن زما لومړی ورځ ده. دغسې دوستانو شاباش. ورکه استاد محترم د ګروپ لینک ښه وروره انشاءالله. او هلته چې ورکمه څه مسله راشي 2 ځل مې ورکو بیرته یې کلیر کي. نو کوم دوستان چې مې ماته میسج وکړي ډایرکټ به م اډ کوم. ډایرکټ تاسو ته به زمونږ چې کوم اډمین دی به ډایرکټ یا به زه خپله یم یا مې ورور دی ډایرکټ تاسو ته زمونږ شماره درلیږي او به در وملیږه په هغې رابطه وکړو ډایرکټ تاسو ته مطلب د ګروپ لینک شیر کیږي. صحیح ده دوستانو؟ دلته نه دوستانو. صحیح ده؟ قربان وروره قربان. نوم جانانه مننه تhank you brother. سبا څه ټایم کلاس دی؟ سبا ته وروره د افغانستان 9:30 د پاکستان 10 بجې او د نورو ملکونو خپله ګوره. استاد زه اوس ډیوټي ته ځم، به امتحان څنګه کړم؟ خیر دوستانو یو خبره بل هم د دوستانو چې کوم دوستان اوس جاب ته ځي، وظیفې له ځي، دندې له ځي، نو پرابلم سبا د کلاس شروع کېدو نه مخکې راته ټیسټ ولیږئ، نو پرابلم. زه هر رقم چې تاسو غواړئ هغسې زه تاسو سره همکاري کوم. صحیح ده دوستانو؟ دا وګوره دا زیاتره دوستان چې کوم کلاس کې ناست چې کلاس ختم شو لاړه، شیشه یې ونه ټکوله، چې دا نور دوستان یې په څه شي کې میسج وکړه معلومات راکړه، په دغه کې میسج وکړه وروره په ټیک ټاک باندې. اوکې thank you very much. څه شی لیکلی و؟ thank you bye have a good night. thank you سمیرا thank you have a good night. ما درته نمبر لیږلی دی جانا. صحیح دی انشاءالله. زه ګورم دا څنګه زما دغه ته ستا نمبر نه دی راغلی، خو زه ګورم، زه پوښتنه کومه چې زه ډایرکټ در ولیږم. استاد شیشه وټکوئ وبې ټکوئ، دغسې شیشه چې ټکوئ زما صرف او صرف په دې شیشه ټکولو کې هدف دا دی چې زه خو دومره پوهېږم هم نه په دې لایف او په دې کیسو باندې، خو لکه نوي راغلي وو خو دې سره دا لایف مخکې خلکو ته مخې ته راځي نو چې څومره دوستان په وخت خبرېږي زما ته او ټولو دپاره فایده ده. دا وګوره ته زما نیم وخت نه چې څنګه ښکاري. ښه وروره چې چا م لیږلی زه به انشاءالله نن ټول ټیک ټاک پسې ولټومه چې د چا ته مې نه یې لیږلی. ګوره دا صوفي صاحب ووی زما اوله ورځ ده، دې ټایم کې خو کال مه کوه که ناشنا، دې ټایم کې کال مه کوه چې کله کلاس ختم شي ډایرکټ به تاسو ته انشاءالله چې شماره درشي. صحیح ده دوستانو؟ ډېر الله دوستانو مننه د ټولو نه دوستانو. 1,20,000 دی، دغه 1,50,000 ته ورسوئ چې به ځو د خیره سره. دوستانو راځو زه تاسو ته غواړم یو 2 اصطلاحات په حساب یو 2 ایکسپریشن ورته وایي. صحیح ده؟ دا لکه په سمپل انګلش کې یا په بیسک انګلش کې مونږ داسې وایو دوستانو I am sick. څنګه؟ I am sick. مثال که تا نه څوک پوښتنه وکړي چې هلکه ته څنګه یې نن، یعنې مطلب څنګه یې، نو موږ داسې وایو که نه چې خدای نه خواسته که ته مریض یې I am sick، یا څوک وایي چې I am، زیاتره کسان وایي I am ill. ګوره دوستانو I am sick یا زیاتره دوستان وایي I am ill. صحیح ده دوستانو؟ I am sick یا I'm ill د دې معنا دا ده چې زه مریض یا ناروغه یم یا زه بیمار یم. صحیح ده؟ نو که تاسو غواړئ چې دغه خبره لږ په ایډوانس وکئ، لږ په ایډوانس انګلش کې وکئ، دا دوستانو داسې وایئ I am under the weather. څنګه دوستانو؟ I am under the weather. دوستانو
ګوره I am sick یا I am ill خدای نه خواسته زه تا نه پوښتنه وکړم انګلش کې چې how are you او الله مه کړه ته مریض یې بیمار یې یا ناروغه یې نو ته وایې چې سر I am sick څنګه وایې I am sick I am sick یا زیاتره خلک وایي I am ill د دې په ځای په ایډوانس انګلش کې تاسو ویلی شئ چې I am under the weather څنګه I am under the weather نو under the weather معنا د sick under the weather څه معنا دوستانو sick مریض بیمار ناروغه اوس لکه که ته غواړې چې چاته وایې چې یار زما انګلش ډېر ښه شوی دی او هغه ته وایي چې هلکه how are you راکړه جواب راته خدای نه خواسته ته مریض یې ورته I am under the weather under the weather که هغه پوه نه شي نو حیران به چې دی څه ویلې نور به ځان غلی کړي چې ولا دې کس انګلش چې دی ډېر ایډوانس دی نو I am sick simple English په ایډوانس انګلش کې چې کله ته وایې چې زه مریض یم ورته I am under the weather څنګه دوستانو I am under the weather صحیح ده دوستانو I am under the weather دوستانو بل یو دویم درته وایم I am tired څنګه دوستانو I am tired I am tired وایي زه ستړی یم I am tired څه ته وایي دوستانو زه ستړی یم زیاتره وخت موږ ویو که نه یاره ډېر زیات ستړی یم نو موږ وایو I am tired څنګه دوستانو I am tired ستړی یم څنګه ستړی اوس که ته چېرته دغه خبره په ایډوانس کې کول غواړې چې زه ستړی یم I am tired ګوره دوستانو I am tired زه ستړی یم اوس ما دومره کلاس واخیستو نو یو کس راته وایي چې څنګه چل دی هلکه راځه بهر لاړ شو چکر وساروي I am tired زه خو ډېر ستړی یم I am tired نو دغه خبره دوستانو په ایډوانس کې تاسو داسې ویلی شئ I am exhausted څنګه دوستانو I am exhausted ګوره I am tired د دې په ځای ایډوانس انګلش کې تاسو ویلی شئ I am exhausted I am exhausted صحیح ده I am tired I am exhausted صحیح ده دوستانو نو تاسو ته ما دوه دانې خبرې وکړي چې یوه خبره دا وه چې کله ته وایې چې I am sick څنګه I am sick نو ته به وایې چې I am sick یعنی زه مریض یم د دې په ځای که په ایډوانس طریقې سره وې په بهترینې طریقې سره ویل غواړې او لکه وایې چې یار دا خلک خو په انګلیسي ډېر پوهېږي راځه چې لږ چا خبره ځان ورته لکه وښیم که نه چې ما خو انګلش یاد دی نو بیا ورته چې I am under the weather څنګه دوستانو I am under the weather مطلب دا چې زه مریض یم under the weather معنا مریض under the weather معنا مریض که ته وایې چې هغه مریض دی نو he is sick یا داسې ویلی شي he is under the weather he is under the weather یا she is under the weather یا they are under the weather چې څوک هم وي صحیح ده دوستانو دویمه خبره مې دوستان درته څه وکړه چې I am tired څنګه دوستانو I am tired مطلب زه ستړی یم نو که ته دغه خبره په ایډوانس انګلش کې ویل غواړې نو ته وایې ورته I am exhausted څنګه دوستانو I am د سیک خبره مې وکړه چا خبره پوزه مې دغه شوه څه ورته وایي ګرمه شول زکام شو بیا نو I am exhausted معنا چې یعنی زه ستړی یم د I am tired ساده سمپل انګلش دی ایډوانس I am exhausted صحیح ده دوستانو نو دا موږ سره دوستانو د نن ورځې دوه دانې بیسیک او ایډوانس انګلش جملې دا بیسیک دا ایډوانس دا بیسیک دا ایډوانس بیسیک بنیادي سمپل او ایډوانس صحیح ده دوستانو نو دا دوستانو زمونږ د نن درس صحیح ده وروره صحیح ده درس به جیب کو ښه نو اوس که دوستانو څه غوښتنه پوښتنه سوال لرئ نو وکئ
صحیح ده وروره صحیح ده صحیح ده صحیح ده انشاءالله درس ډېره زیاته مننه له تاسو نه شابه دوستانو که څه غوښتنه پوښتنه سوال وي وکئ که نه ټیسټ به در سره شیر شي انشاءالله او ټول دوستان کوشش وکئ چې ټیسټ وکئ په خیر سره او د دې ترڅنګه دوستانو هوم ورک هم صحیح ده مننه وروره الله دې تاسو ته سر روزانه یو ګنټه کلاسي UK girl yes Lena how can I join the group just text me on TikTok or just go to YouTube and search their teacher حکمت English هلته به تاسو ته زمونږ شماره راشي هغه باندې واتساپ کې میسج وکړئ او په ګروپ کې به اډ شئ لینا okay can you tell me the women group yeah there is a separate group for girls the جنونو لپاره جدا کلاس دی جدا ګروپ دی هغې کې به تاسو څه کوئ او استاذه به در سره او استاذه به تاسو ته مطلب څه کوي هوم ورک به هم چک کوي او د دې ترڅنګه به غوښتنه پوښتنه وي یا هغه یا به زه خپله یم خو استاذه زیات موجود وي هلته صحیح ده نو تاسو د جنو ګروپ جدا دی بس چې کله میسج کوئ وایي چې زه پلان کې یعنی جنو ګروپ کې ما اډ که نو هغې کې به مې یادوي صحیح ده نو دوستانو ټول کوشش وکئ چې ټیسټ هم وکئ او هوم ورک هم در سره کوئ روزانه او دا ډبل ټیپ هم 1,40,000 ته ورسوه 1,50,000 هم پوره نه کړو زه هم خوشحاله نه کړم خو زه خیر دی مړه کله تاسو خوشحاله کله زه نو پرابلم ډېره لا دوستانو شاباش نور څه دا یوټیوب کې پورته کوو سبا نه به انشاءالله دا ټول درسونه په یوټیوب کې پورته کېږي هره ورځ یو درس صحیح ده سبا نه صحیح ده بلکل همدرده مبارک دی وي مبارک دی وي بلکل وم کتلو ډېره مزه یې وکړه ورې توبه خدای توبه Okay, thank you everyone. ډیره زیاته مننه د ټولو نه الله مو راته تل همیشه خوشحاله آباد او بریالي لره Thank you everyone. Take care. Have a good night and see you inshallah in tomorrow's class. Allah Hafiz. په دعاګانو کې یاد ساتئ. Thank you. Allah Hafiz.